په سټارټ شه چې کله تو دا ویلفیر سټارټ که یه تو سره یو عام غونه موټرسایکل و په عام موټرسایکل تو دا چار شریک کړه و په آنه بعد دا زد شه واخوته ته اچانک ګاډی درته میلاو شه په ګاډي شه شورېدې دغه براشه ته خلته څه خلک یې چې دا په ګاډي شه ګرځېد نو دا ریپې اچانک یې کیمه مینده کړې که څوک وس چک شه تو ته اول چې یار په تو مې تنقیدی ته صحیح چار نه کې دا زه شریکول غوړه او نو ده تو داسې وکړې چې د خپل مای کیمرا ده په ولاړ دته ورکاوه د خصام خوشول و دته ورکاوه خو خالي دا وطن چار کو چې څرنګه دای کړلای شي کدا یې بیکاره کوم زه وایي چې کیدای شي دا صحیح وي زه غلط وم خدای دا کو یمو کیمرا ده تمو مای کې ده چې ته کله ویډیو جوړاوې په ویډیو یوه غریب یو مجبور کس نه جوړه کې نو په باندې ته خپل نمبر ورکاوې یا خپل ټیم نمبر ورکاوې ته ویلې یخ کس نمبر ویلې نه ورکاوې ګرونه اوریدونکي نن زه روغلی د الظفر ویلفیر فاؤنډیشن بانی ظفر افغان سره نن ملاقات کوي په ډېر اهم کوېسټن نن گفتگو کوي. السلام علیکم ظفر بھائی څنګه یې؟ وعلیکم السلام فواد جانا خیرینا دی ترتا و ژغ څرنګه برابر یې؟ الحمدلله زندگی سرگرونه ده زبردست دو زخون چې بدنه زبردست یې نه غوړه نه غوړه بدنه زبردست ظفر بھائی ویلفیر برا شونن کوېسټن سر کی اچھا یہ دغه سارا کوېسټن سر کی ہو سکتا ہے ځنه کوېسټن سخت نه وي سخت در بنه ولاږي ځنه بنه غوسه در شي نو په سټارټ چې ورته تایور وي داستو چې کیم کوېسټن چې چا سخت لګي له غوسه په ورتي سو په خاص څه مسلاوي خاص مسلاوي نو ان شاء الله چې څرنګه ته خوشي پرنګ کوېسټن کا زو پښتنه ورته پرنګ پښتنه کا نو ان شاء الله سم مسلو نوي تایور یا نو ظفر بھائی سټارټ وخلی چې ته کله ویډیو جوړاوې په ویډیو یوه غریب یو مجبور کس نه جوړه کې نو په باندې ته خپل نمبر ورکاوې یا خپل ټیم نمبر ورکاوې ته ویلې یخ کس نمبر ویلې نه ورکاوې زبردست کوېسټن دی مطلب دا دی د مو د زړه نه راوایسته او د ډېرې کسانې په ذهن شودا وي ته پته ده چې زه په قبایلي علاقې شه ډراچار کوم صحیح شوه نو قبایلي علاقې شه د اول داسې وشي چې نیټورک ته بحال شي په نه بعد بیا دا سول کیدای شي یوه خبره دوهمه خبره دا ده چې که نیټورک بحال هم شي یو غریب چې کومې ویډیو زه جوړاوه څه هغه په موبایل اول خو نه پوهېږي که چېرې به پوهېږي څه یغې څه کاروبار نه وي چې د ایزي پیس اکاونټ ورته جوړ کړو یوه خبره بلکې ایزي پیس اکاونټ هم جوړ کړو په ایزي پیسې څه کولای ورته یو کاس ته چې د بینک په ذریعه ورلږي یو کاس په ډنمارک شه دی یو کاس په امریکا کې شه دی یو کاس په الین شه دی په داسې ځای چې دی نه ولیول ته ورنږدې دی نه د بینک ته ورنږدې دی هغه ریپې ورلږل غواړي ټیک شوه نو هغه وایي چې راځه ریپې هم درلږل غواړم خو زه یې څرنګه در ولاړ شم بیا یې مو ټیم کسان پاره جوړ کړي دي اکاس دته خپله دی راته د زوی تاویر چې زه نه روغلي نو په دا وجه باندې چې د شای میش په خوشي طریقه سره روغلي دته ور ورسوي که چېرې د نمبر خالي پې ورکړي البته چې څوک یې بیا کله میژ ویډیو وکړي څوک یې نمبر وغواړي هغه ته بیا پرسنل نمبر ور ولاړ شي د نمبر دی ته خپل ریپې ورسولی شي ته ورتلی شي دغه ترتیب یې دی ویرشه دغې رنګ مې په ژوب شوه ویډیو کړې وه جمال ترکي متکال وکړه دغې رنګ وی یاره تو د خپل نمبر پې ورکوې دا خو مطلب دا چارې نو ډېر نقصان جوړ شي هغه دغه مور ته تو پکې در سره ځواب در که بهرحال چې کله مې ویډیو وکړله بیا مې کال په شروع وکړه چې د وزیرستان ژوب ته درغلی وم ویډیو مې وکړله دا یې 4.5 لک پر روپۍ مې ورته جمع کړي دي یا 4 لک 31,000 دي دا مې ور کړې خالي مې توغندې داسې نه کړې چې پانډه دا روپۍ چرلږلي وي نه دا پلون کې ورلږلي دا پلون کې یوه کاس روپۍ مې داسې ور کړه ورته زه د انداز ویلې داسې که چې دغه قبیله چې هغه په سیټل شي په شیر شي پنډېدل هغه خلک سیټي شوي په سیټي شي پوسه د موبایل نمبر نه وه دغه موبایل نمبر ځکه مې ورته وکړه که ورته ویې غوړه د لندن یو کاس کال ورته وکړه او داسې څرنګه ورته یې چې وداره وسته داس وکړه چې زه اکاونټ دی ته غوړه دا د مو اکاونټ نمبر دی دا د مو واټساپ دی څوک غریب خو یوه بل ته اوس ولیکو کېدای شي هغه کسان اعتمادي نه وي نو مې چې کومه چارو خوښېدو دغه هم ډېر په مشکله اعتماد جوړ کړی دی او د وطن خدمت کې روان دی ظفر بھائی که ته دا وښایې چې ته ډېر خلک ته امداد دې ور ورسو ښې کافي روپۍ دې ور ورسولې کافي مالي امداد وه نو پاشه خو ځنې خلک داسې وي چاته دې ورکړې وي یا روپۍ خو یې تللی شاید یې ختم کولی شاید یې ختم شوي وي نو یه دغه براشه تو څه سوچته یاست آیا تو خالی روپۍ ورکړې یا دغه د سارا څه بیزنس ته یې سیټ کوې په پښې یې ودروې دغه څه طریقه کوې دا ښه پوښتنه ده کسه داس تو چې دوه قسمه ریپې وي د زکات ریپې د زکات په ریپې چې ته چاته دا نشي ویلی داس نه داس وکړه زکات ریپې چې دته ور ورسوې دا یې مالک شه مشوره ورکولی شي خو بوند کولی نه شي ځینې ریپې داسې وي چې مطلب خلک یې رولی شي یاره څه کاروبار ورته پیسې اخته بیا وایي دا ریپې زه درکوه خو ته کاروبار پیسې کوه همدارنګې مو چې اول 2.5 کلال یا 3 کاله مخته یوه ویډیو کړې وه
یو کس ته مې 4 لک روپۍ جمع کړې وې بیا اشد 2.5 لک د کونه ته ورته چولې وې تیر کول بیا مو نڅه پیسې وې غریبونو ته مې ورکولې زکات پیسې بیا مې رواب بوله څنګه چې رنکې دغه روپۍ چې درکړه د زکات وی چې ما زکات روپۍ مو ته ما راکړه چې ویلې وی چې تو چې کې مې روپۍ کړې وې امیش په دې کونه شش کړې دي هغه نه مشته ګاټه هر وځي او مش کارځه نشته مش په زکات نشي یعنی خلق ډېر خدار دی د میجلا کې په شیر دراوی کوشش وی د غیرنګ می وا بوډه ته 9,53,000 روپۍ ورکړې هغه د لیر زی خپل مسیح نه وي د لیر زی چې کوم مسای کې د عام دلته ورته روبوله اخري بل تبلیغي کاسو د خپل تبلیغي ولې 4 میشن غلي اته ور کړې هغه کیس په کراچي شي د ټیرې کاروبار د څه کاروبار ورته سیخ کوشش وی چې کاروبار ورته پسیخ کی اچھا خو چې ځنه نه مانی بیا د تخال کې ریپیر لاجلی وی میش خالی منډاوی بیا چم د زور زیات ور کوي نه چې نه اوس ا کې چې مې بس ریپیر ورکی ساينس نه وخلی اچھا یا دغه نه علاوه یو عام کوېسټن چې د هر سړی په ذهن شدای چلو که زه دا کوېسټن نه وکړو خو بهرحال یا خلک په ذهن شدای په سٹارټ شه چې کله تو دا ویلفیر سٹارټ کړ یا تو سره یو عام غونه موټرسایکل و په عام موټرسایکل تو دا 4 شریک کړه او پانا بعد دا زت شو واخ وته تا اچانک ګاډی درته ملاو شو په ګاډي شه شورې دی دغه براشه ته خلک څه خلک چې دا په ګاډي شه ګرځد نو دا ری په اچانک کیما مینده کړه زبردست داستو جوال عام موټرسایکل و بیا ګاډی ونن عام ګاډی هلوټ عام موټرسایکل سره سره داستو چې بالکل عام موټرسایکل مې و عام موټرسایکل باندې زو پولیو مکړه لګا نه یہ پولیو نه چې مې په متر تل قیمت نه خامه واسه هغه باندې د غریبونو 4 مکړه منډه تر په مواله مطلب باندې بیا ورسره داسو شول چې کورشي مشکلات جوړ کړل سره چې دا تاسو کې بیا خرچه کې بیا واری په کوتن بهر څنور داسې د وطن خدمات پرې چې زی مطلب کورنه کوشش وکړي قسم پانا بعد بیا مو چې کې مې ورنه سره سې سو کتو هغه وشو بیا مو چیرې یو گاډي وکړه چې کوم به کاغذ گاډي دي کنه بیا پاتې پیسې رقم شوي سملګری مې وي 50,000 یوزر ولا جله 10,000 5,000 15,000 داسې مطلب 1,15,20,000 پر روپې نور چا روکړي نور مې بیا ورور سره چې می سوب یې غنه 4 لک روپې روکړي 4,88,000 باندې ما غاډه تا وکړه به کاغذ غاډای و اچھا بیا ډېر خبر بوت شپ دا منډه تر پېښه اخیری کور خرچه یوسف کې ته منډه تر بدا شو چې غاډای مرته خرڅ کا قرضې مې کم کړي نو نن نه غاډه سره نه موټر سایکل سره یاس نشته در سره بیا واپسی پښه تاسیب شو یغی زوی تا روغله یا دغه نه علاوه کته بنای څه داشته چې خدانه خواسته یو کاسو چکشي چې راز غړای درته مثال کې سبا مو دا غړای وکړي خلک چې سیده په 4 دادو چې هر اخ کاسه مطلب زبدا کیسه جواب دی چې څوک مو ته ریپیر وکړو یغه پښتنه راخو چې موري په دروي څه زخ کاسه جواب دی څوک مو ته پنځري پیرو کو دغه جواب دی خپل ضمیر ته جواب دی چې چاته ورکه وخت جواب دی دغه نه علاوه چاته نه دغه نه علاوه او در ټایپ زو بیا دا کا زو فاونډیشن چلاو بالکل بالکل یو کاس نه تو ویډیو جوړا کړه بیا پاش ډېر ټیم وته لکه اوس تو 2 سال قبل یو ویډیو جوړا دو یا غری په تو ته نن روغله اری په منته څه کوي یا غی کاسته ورسوي یا پاته څه کوي پښتنه نور بل چا ورزته چې راوي ویډیو وشي تری په شویر کې پانا بعد کې کېدای د کاستری په چې د فیسبوک څخه پراته ویډیو وي بالکل داسې شي متکال وشي یو کس نن ووینیو په کسب دوا کولنه بعد اخته به میجا لینک ورولای دا لینک وکسه دغه میج در ریپیر لري چې پر کدای نن ریپیر ورایي وګا دغه ویډیو نه خزه فرق دا ویډیو د غټ ریپیر کړی مونږ د ریپیر وړلې نو آی پوسه جدای نه داري چې باسه توري په میجور ساوي دغه کسه خو بشرط دا چې دغه کسه چې کی مې ریپیر کوي خالی ته ویډیو زنه کی ته د کلیپ درلاږي یعنی ته په واتس اپ کلیپ درلاږي فیسبوک ته نه ور کوي بیا دا وایي چې ما کلیپ نه راځي چې بهر خو ان دا ترتیب کلیپ ورولای سو کی ویس ها یو ویډیو مې 3 سال مخته کړی و ویس یو ارز چا 2.5 ریپیر ورولای تاسو سره ته مدار ریپیر کړی ویډیو ور درې خو زه چې دا ورسو یعنی ارو کړی دی علي مور سوالین دي یا رښوړې دي او بلکې خبر شول شي چې نور مشکلات هم کور ته ور پېښتي ورڅ کوشش کا نور سری په چې مسره زکات په نومه شي وي دغه په نومه نه دې ته ورکا کوشش مې دای چې زوی دې ته ورسم ته الیکشن ته ودرې د الیکشن او بیا از ویلیج چیرمن منتخب شوه په ووټینګ شه کامیاب شولې الیکشن ته څه ضرورت وای ته دغه ویلفیر دغه نشه چلاولای چې ته الیکشن ته د اراده وکړه سیاست ته لوړې یا دغه څه واجوه سیاست ته تاګ یې ځکه لوړل
چې مطلب د میشتو سه معاشره د میشتو سه وطن ډېر زیات غمځپلی دی، ډېرې زیاتې کامې دي. یو کس ته ډېر غټ ډپټیر وغوښتل پچار دي، خو بدبختي نامیش سره پرېږدي. نامیش کې چې کوي واچه تویس کثافت کې ځکه چې دغه نه علاوه چې بلا ونه کړي نورې زه چاته ویر که څوک شته چا وکړو زه یې چې د مو په خوره دا یو کاس 4-5 ډپټې ویر وکړي نشته څوک دغسې پرې شي د ډېر وخت نه چې یور پاکستان جوړ دی یغې وخت نه یوسه پرې میشته څه جوړ شوي یوسه هم داسې علاقې شته چې بجلۍ نشته پاکستان جوړ دی یوسه پرې داسې علاقې هم شته چې بجلۍ نشته دی یبی نشته دی هېڅ شی نشته دی. نو زه د یم چې سیاسي لیار هر چاته په چار دو. دومره خبره مې دا وه چې یو خالي دا نه دو چې مطلب په ګرد ته شاعر سیخ کا ځنې حق د حکومت سره د غریب د امیر دوړه پروت وي یو غریب نه دی د میش ځنې مشترکه مسلې دي. نو په چار دو چې هغه میش وکي وې تو په وساتت سره یې چې په ویسي شي و انشاءالله داسې چار نشي چې هغه چا سره بې انصافي وشي په سترګو درته ولیده شي چې کله پښتنه وکړي کېدای شي نه وي شوي نو د یوه خادم په بنیاد باندې خلک په الیکشن بعد مخته ورته چې خادمي میژ ویسن خادمي چانه اچھا چې کیم زوی تام څوک ورسره بیا ایسه که په موټرسایکل وي که په پښې وي که په ګاډي وي چې د څرنګې خوښه وي په رنګې منډه ورسره وایي نو میژ یې چې خدمت انرژي کب موشي زیوتی دو دا وکړه بالکل جی 4 سال دا ویلفیر چې کوم فاونډیشن دا د وچلو ډېره تجربه درته د وشوله خلک ته څه پیغام ورکوې داسې څه کیسه داسې تجربه د وشوه آیا او داسې دغه نه علاوه یوه دا ډېره ضروري خبره که چیرې دغه معاشرې زکات په صحیح طریقه سره ادا کول شروع کړل ته آیا دا فیل کې آیا دغه ویلفیر فاونډیشن ضرورت وپېښي که او ختم شي یاره داسې چې دا بنیادي اصول دی که نه چې که زکات په صحیح طریقه سره ادا کول شروع کړلی زه چې څومره خبرېږه د میژ په معاشره کښې په پښتانه خوره کښې دومره زیات مثبت خلک دی دومره زیات دولتمند خلک دی چې د یوه ویلفیر ضرورت نشي چې خالی خو دا دغه دی چې زکات تو پرې کوي خو په کیم انداز شي څرنګې کوي اچھا مدرسې پې جوړوي نور شیونه پې جوړوي خامخا را پې جوړ شي بیخي ده پې جوړ شي دا مو خبره چې غلط طرف ته څوک ونسي خو زه دا یم چې هغه کاس چې څوک دا کو اول د چم ګاونډ وکسي د مو په کلي څوک داس نه وي چې هغې نسل تباه کېږي تعلیم نه کېږي هغه خو څوک داسې نه وي چې د پیو سره ماړې خوري مو داسې لیدل دي چې داسې خلک د پیو سره ماړې خوري هغې دولتمند خلک بل ځای زکات شونده ورکوئ بل ځای نو زه چې اول دا شی نه ده کړل په چار دي بله مې ذاتي تجربې ولا کیسه ده وکړه د مو ذاتي تجربه ده چې که څوک یور فاونډیشن جوړول غواړي څه خالي جوړول یې نه دي یا مو تجربه وشوه که مو ته پته وایي چې دا چې دومره مشکلات دي تو دومره ذاتي لیول باندې مسلې مسایل شکار کېږي چې اخري منډه تا دا پرېښول ته سیخېږي مو نه وایي جوړ کړی نو مې وایي جوړ کړی خو چې څوک یې هم جوړوي غوټه حوصله مثبته حوصله سره راووځي و بله که چا د معاشرې کفري الزامات برداشت کړل چلاولی شي که نه کړل برداشت څه ډېر ضرور در خپتی شي خو د معاشرې خلک ته مې دغه یو ریکویسټ دی چې چا ته 5 روپۍ ګټه څوک رسولی شي خامخا تنقید مه پرې کوي چې څه داسې کیسه وي در سره ورشه ورسره کښېنه پوه یې که چې ګوله دا کیسه دو تنقید خبره ده وکړه نو انسان فطرت داسې دی چې کله ستی تنقید پې زیات شي یوه نه یوه ورځ یې چې کومه حوصله دو هغه خامخا پست شي نو داسې واقعیت سره هم پېښ شوي دو که څرګې داسې تو چې خامخا زه انسان یم خو ماشاءالله الله پاک حوصله زیاته راکړې دو دا را په ګپ باندې نه خو داس کله کله وشي چې ډېر زیات ستړی شه خالي ستړی ویلی شي دغې کوم تنقید کو ذاتي چې کوم ته مشکلات دي د فاونډیشن په وجه له کوم کارځې یوسف سړی پې سیخ څه شي بیا وایي چې یاره زه څرنګه یا ته څرنګه یې بیا سړی ستړی شي خو بیا چې کله یو نیم غریب ویډیو ورته ولګوه حکیم دا ورته کوڅه یوه ورځ یوه بوډۍ ته ورغلی و ویې ویلل چې سخت ستړی موږ بدان آباد ویسي پرېږدی ویډیو که نې ویې ویلل چې زه چې کله دا ودرېده که چې نوم در خیویر شي چې وایه چې یاره ذوالخیل وړي کیسه دي چې داسې پشه وایه نو دا کیسې داسې دي چې مطلب موږ ته حوصله وکړو او بل ځینې خلک کال رو وکړو ریپې نه راشي کو چې خالي دا ته کال درکړه چې یاره ته چې څه کې شکې دا موږ ته حوصله وکړو چې کله په ټانګ پړي خان شي شوره یعنی ما یو نیم کاس ګاډی درته ودروي سفر یې اچھا ویډیو کې او ته ډېر اشا چر کې یعنی دا نه چې
مطلب دا شی نه مو ته اوس لارو کو بیا مې ورته هم کو بیا د کنې البته چې څوک یایي که څه زه د خپل وطن د خپل علاقې سره مخلص یم چې څوک یایي چې مطلب دغه چار داسې نه داسې ښه چلی چې دا مشوره وکړو لکه څوک یایي چې دا چار زه صحیح چلولی شم یې توپ په وساطت سره یایه دای دارو شي یې مو مایک د مو کیمرا مایک مې خپل ریپیر کړی د کیمرا ملګری ورته کړی و اسې مې خپل ریپیر کړی د مو مایک د مو کیمرا د ته ورکاو ک کیمرامین ورسره زو سره کیمرامین شو دا چار د شریکو هیڅ په خدمت شي سره اختلاف نشته پس دا چا کڅوک وس چک شو تو ته اول چار په تو مې تنقیدای ته صحیح چار نه کې دا ز شریکاول غوړه او نو دا تو دا سو کې چې د خپل مایک کیمرا د په ولا ته ورکاو د خصام خوشول و د ته ورکاو خو خالد وطن چار کو چې څنګه دای کړلای شي کدی بیکاره کوم زو یې چې کدی شي دا صحیح ویزه غلط و خدای دا کو یمو کیمرا دا یمو مایک دا ډیر زیاده سوی آکاش ویني چې ځنې کسانې چې پلون کې دا پلون کې مته پته ولا چې پلون کې ویل دي به زیاده مصرفیات و ویني چې راځه کده کیمرا مایک ورکاوه هدا دا چار نشي پړلای په برزنر په غاښ لیا کله کې شي په بعد شمیر کوم داخله کې ته پسې دی نو زه یې چې دته دا ورکا دا چار دو د وطن خدمت چې دای په کیم بنیاد کړای شي زه په بنیاد وکم د میډر خور وطن د نور خدمت نه ډیر دي زویا شریک ګرون اوریدونکو د ظفر افغان خوږه خبره تو سور وده نو په اخري شي ز خپل دا ریکوست درته کاوه چې داسې ویلفیر فاونډیشن ته تو سه مزید سپورټ ورکستای داسې غریبون چې دینه د په خپل سترګې لیدلې دي چې د پیوزي سره ماړه خواړه دا تو سه د دغي ویلفیر فاونډیشن په ذریعہ سپورټ کې کپا ذریعہ نشه سپورټ کولای خپل درات سو وکسته خپل کوشش وکړي ظفر افغان خپل کیمرا مایک او دا یو زون درته کیمرامین کو تو سو ور مختکاوی کا څوک داسې نروی درشه او تو سه کپ دنا شاچار کړی شه د افر هدر تا پیش کا نو دا خبرونه په دغه ځای ختمي شي ظفر افغان ته ډیره مهرباني ډیره شکریا مننه چې میشته د وخت ورکو الله دې کامیاب کا خوشحال یم چې د میش په وطن شو یو داسې زون بل هم پیدا شو چې خدمت کو او په دا خوشحالي چې د میش په کلی شي یو بل ویلفیر جوړ شو نو هم غریبون هغه غریبون چې زونه شي مخته کولای دغه سپورټ کوي نو د پیرا پښتونخوا هغه غریبون چې زیات مسلې ورته زه کوشش کوم وراسي زونه ورساوه غونډه تکړه کیږي د وطن مسلې ولې حل کیږي په ونیم نه حل کیږي مننه مهرباني شکریا